دوستانو ملګرو زه به نقل درته کوم او تاسو ښه راته لرئ. د پخوانۍ زمانې یو خبره ده چې څنګ پر څنګ باندې دوه کلي سره ژوند تېروي. د یو کلي په باره کې دا مشهوره وله چې دا ډېر دروغجن کلی دی. د هغه په باره کې دا مشهوره وله چې دالته یو سړی وسیږي چې هغه د دنیا در ټولو غټ دروغجن دی. هر وخت چې هره خبره کوي د درواغ څخه ډکه وي، هیڅ کله یې رښتیا نه دی ویلې. دا مشهوره ده چې په دا کلي کې یو داسې سړی وسیږي چې هغه همیشه دروغ وایي. هیڅ کله د ژبې څخه کلمه حق نه ده راوتلې. هر وخت چې خبرې کوي خوشامد پکښې وي، چاپلوپسي پکښې وي او د درواغو څخه ډکې ډکې غټې غټې خبرې کوي. د درواغو دغه شهرت در ډېرې علاقې رسېدلی ولو. کله چې به په کلي کې یو دوه کسان سره ولیدلو، مجلس به سره کوي، نو که به یو چا یا داسې غلطه خبره وکړه یا به یو غټه خبره در ځان غټه خبره وکړه، نو اول به په پیغور کې ورته وویله پرېږده ته هم د پلانکي په شان دروغ وایې. همیشه چې کومې خبرې کوې داسې ګایږې لکه پلانکی انسان، پلانکی سړی، هغه هم دروغ وایي، ته هم دروغ وایې. پرېږده دا خبرې چې ته دا غټ غټ ګایږې د پلانکي په شان باندې دروغجنه. نو دا رقم د دا خبرې د دا سړي خبرې ډېرې مشهوره سولې چې یاره دا سړی همیشه دروغ وایي. د دې سره به هیچا ناسته ولاړه نه کوله. ټوله کلی چې و هغه د ده څخه بد کېدی، ول دا دروغجن دی، هر وخت دروغ وایي. د څنګ په کلي کې یوه بوډۍ ښځه اوسېدله. هغه ښځې هم دا خبرې اورېدلې ولې چې په دا پلانکي کلي کې یو سړی اوسېږي، همیشه دروغ وایي، غټې غټې خبرې کوي. د دروغو دا شهرت تر دا بوډۍ هم رسېدلی ولو. نو د نقل کار دی. بس یو ورځ دا بوډۍ چې د یو کار په سلسله کې و دغه د دروغجن کلي لره راله. نو خپل کار چې کوي برته تله، په لارې کې یو کوچنی ولیدی. نو یې پوښتنه جن وکړه، لکه ما ته دا راوښوه سپی په کلي کې یو دروغجن وسیږي. ما ته راوښوه چې هغه دروغجن چیرې دی دا وخت. زه ډېر لیواله یم چې یو واره د دروغجن سره ووینم، یو ملاقات جن وکړم، یو څو پوښتنې جن وکړم. ما ته دا راوښوه هغه دروغجن سپی په کلي کې دا وخت چیرې دی چې زه ورسره ملاو سم. بډیانه دغه دروغجن چې دی هغه د چنار د درختې لاندې ناست دی. هېڅوک هم د کلیوالا نه ورسره ملاویږي، مجلس نه ورسره کوي. که ته خپله ورسره ملاویږي نو ورسه هغه دی ناست دی، دروغجن ناست دی، شیطان. انو دوستانو د نقل کار دی. بوډۍ سوکه سوکه و روان سوله. خپله لکړه چې د هغه پر مځکه باندې ټکوي او په ملا باندې جوغه ده. انو روانه سوله چې دا دروغجن سره به ملاقات وکړي او مجلس به ورسره وکړي. دا وله چې ور ورسېدله، انو خود سلام دعا به کړي. نو یې پوښتنه جن وکړه، سړیه که ته دلته د درختې لاندې یې کړ ناست یې، ستا په باره کې دا مشهوره ده ته چې هره خبره کوې همیشه دروغ وایې. یوه خبره دې هم پر ژوند باندې حق خبره نه ده کړې، رښتیا خبره دې نه ده کړې. آیا ته هغه سړی د چا په باره کې چې کلی دا وایي چې ته ډېر غټ دروغجن یې؟ ته ما ته یو واره دا حال راوښوه، ته هغه سړی هغه دروغجن چې یې ګرده عمر دروغ وایه، یوه خبره دې رښتیا نه ده کړې، هسې ګرده ورځ پالتو لګیا وې دلته ناست یې. ستا په باره کې خو د دا کلیواله ډېرې عجبې عجبې خبرې کوي. ته خو یو واره ځان ما ته متعارف کړه. انو دوستانو د نقل کار دی. بس دروغجن چې سر راپورته کوي و دا بوډۍ ته یو واره لاندې باندې وکتل، چې ویې کتل وروره پر مخ باندې ګونجې دي، سپین بېشتانې دي، په ملا کږه ده، لکړه لګوي، کمزورې ده،
خبرې او آواز یې سره برابر نه دی وروره یو بدرنګې بلا ده یو تور دیو ده که یو چړیل ده که څه بلا ده وروره مخ و شکله دا ټوله د بلا په شان دی هر سړی چې داسې ورته وګوري ډېر بد بیجن کېږي نوکان چې دی هغه یې د خیرو ډک دی او نوکان یې غټ غټ نوکان دی پر مخ باندې یې ګونجې دي غاښونه د مخه دوه وتلي دي نورو باندې چې دي کچرې پرتې دي او بدرنګې د شونډانې راځړېږي غوږونه راځړېږي بعضې یې غټه د وروره سترګې چخړې پرتې دي او کالي یې وګوره دومره بوسېده دومره بدبوي او ویښتان یې وګوره وروره سپین دي هغه هم وروره نیمۍ چې دي ستا پر ویښتان پر سر نیمۍ بیا نسته مطلب یو داسې پوره یو مکمله یو بلا ده د تعریف گنجایش که څه نسته پکې نو دا مکار او خوشامدي چاپلوس او دراغجن سړي په جواب کې داسې ورته وویلې محترمې ښځې محترمې قابل قدر زبردسته انسان چې ما لره نن راغلی دی ډېر خوشحاله یم چې ته نن د دا کلي څه ماله میلمه راغلې ستا خو ډېر احترام پکار دی زما په باره کې چې کوم تا خبرې وکړې دا ټوله د دا کلي والا دا خبرې مشوره کړې دي ځکه ته هغه ته را نه یم لکه دا کلي والا چې ستا غوږونه در ډک کړي دي دا کلي والا د ما څخه حسد کوي قصد کوي او چې ولې دی دومره هوښیار دی دی ژوند تېروي ما له ډېر افسوس رالی چې ته زما په باره کې هم دا سوچ وی ګوره ته یو میلمه یې د هغه کلي سره راغلی او دې دا درته را خبرې دا د کلي والا تا ته کوي دا ډېر د افسوس خبره ده چې زما په باره کې دی دومره غلط بیانې د تا سره کړې ده نو خود بې کسبه کېږي ته راسه یو واره دا خپل لاس راکړه چې زه یو واره مچ کمه د احترام په بنیاد باندې یو واره مچه کمه باید چې تا ته زه یو اوبه درکمه یو یخ اوبه درکم دلته په سایه کې را سره کښېنه ستا رقم میلمانه ما لره ډېر کم راځي او کله چې ما له میلمانه راشي زه ډېر خوشحاله یم یقین ومنه ستا رقم ښایست ما په دا دنیا کې نه دی لیدلی تا خپل ځان ته کله فکر کړی دی ته څومره ښایسته څومره ښایسته مجلس کوې یاره یقین ومنه په صحیح معنا زما په ژوند کې زه د ډېرو کمو خو انسانانو سره زما لیدل کتل کړی دی لیکن تر ټولو ښایسته چې کم انداز ولو د خبرو هغه ستا هغه ماته خوند راکوي یقین ومنه زه د تا څخه بیخي زیات متاثره یم انو دوستانو د نقل خبرې دي دغه مجلس چې د دراغجن سړي د دا چاپلوس او دومره خوشامد او دومره دروغ چې ورته وویلې دا چې دا ښځې واورېدل چې یاره په صحیح معنا خدای ښه مجلس وکړي څومره په زړه پورې مجلس یې وکړي څومره متاثر کنه مجلس یې وکړي زما یې دومره تعریف وکړي زما په ژوند کې چا دومره تعریف نه دی کړی یقینا په دا کې یو کمال دی نو یې د کلي والا ته مخ ور وګرځوئ او په زوره نارې ولې دا تره د کلو خلکو څومره دروغجن یاست تاسو د دا رښتنی انسان په باره کې دی دا ته راګایږي دومره غلط مجلس کوي دا خو ما اوس واورېدی څومره حق خبرې کولې څومره رښتیا خبرې کولې یوه یې هم خبره داسې غلطه نه ده کړې چې هغه په درواغ کې شمارېږي سړیه ته په صحیح معنا رښتیا وایې حق وایې حقیقت وایې په رښتیا مجلس باندې ستا هغه خلک چې دي هغه کسب کوي زه تا ته دا وایم چې ته در ټولو غټ رښتنی انسان یې او د دا کلي والا دا بیا در ټولو غټ دروغجن دی دوستانو د دې کیسې څخه موږ دغه سبق اخلو چې چاپلوسي خوشامد او دروغ دا یو خطرناک عمل دی که دروغ څوک ووایي او د چا د پاره ووایي هغه که دا خبره خوښه سوله نو دا د ده دپاره رښتیا وي او که کله څوک رښتیا ووایي خو د چا چې نسي خوښه ویا دا دروغ دی
نو دا یو عمل چې موږ دا په ځان کې ساتو چې ولې موږ رښتیا نه خوښوو، ولې موږ چاپلوبیسي او خوشامد او دروغ چې دی هغه خوښوو. دروغ څوک زموږ دپاره ووایي چې هغه عمل په موږ کې نه وي، لیکن موږ یې ستاینه کوو. ولې موږ وایي دا چې دی حقیقت وایي. نو همیشه هغه عمل تاسو خوښوئ چې هغه د پر حقیقت باندې مبني وي، هغه پر رښتیا باندې پر حق باندې مبني وي. که ته د خپل د خوښې مطابق مجلس اورئ نو هغه به عمل ستاسو د شخصیت لپاره ډیر خطرناک وي. ولې دغه په دا کیسه کې دا بوډۍ چې ده هغه بدصورته ده، لیکن یو دروغجن یې تعریف کوي. هغه تعریف و دا بوډۍ ته ډیر ښه ښکاري کیږي او حقیقت ښکاره کیږي، او د خپل د دغه خوشامد دپاره، د خپل د خوښې دپاره ټوله کلی چې دی هغه دروغجن ګڼي. حالانکه ټوله کلی د دروغجن سړي څخه بد کیږي، لیکن ولې چې د بوډۍ د بدصورتي تعریف وکړي او دا یې وویل چې ته ډېره ښایسته یې، دروغ یې ورته وویل. دغه دروغ پر دا بوډۍ باندې دومره ښه ولګېدل چې ټوله کلی دروغجن کړلو، او دروغجن سړی چې دی هغه یې په رښتیا او پر حقیقت باندې مبني وګڼئ. نو دوستانو، رښتیا هغه شی نه وي چې هغه د حقیقت خلاف وي. رښتیا بېشک تریخ وي، لیکن په ډېر اوږد مهال کې دغه د انسان دپاره ډېر فایدهمند وي. نو همیشه د چاپلوبیسي د دروغو انسانانو څخه لرې ژوند تېروئ او حقیقت او رښتیا هغه منئ او تسلیموئ. دوستانو، دا زما یوټیوب چینل د پښتو تاسو سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هره ویډیو تاسو ته در رسیږي، او دا نقل او دا د کیسو نورې سلسلې نورې ویډیوګانې هم در سره وګورئ. نقیب کلزه ته ورکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.